اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننې عمل چې دا ډېر بهترین او ډېر ښایسته عمل دی. دا زه چې تاسو ته نن کوم عمل ښیم دا عاملان چاته نه ښیي ځکه چې د هغوی په دې باندې روزي روټي روانه او داسې خاص څیزونه خلکو ته نه ښیي. خو انشاءالله العزیز دا زما ایمان دی چې ما ته څه یادي نو انشاءالله زه به تاسو ته هغه ښیم او تاسو به زمونږ ویډیو چې کومه ده دا به د اول نه واله تر اخر پورې اورئ چې تاسو په یو خبره باندې پوه شئ. دوستانو اکثر زموږ په کورونو کې خویندې داسې وروڼه داسې کسان چې دي هغوی ته مختلف مسایل وي، چاته جسمانی مسایل وي، بیماران وي. هغوی وایي چې منګه بیماران یو ډاکټر چې ځي ډاکټر چې کم ټسټونه کم علاج د هغوی طریقه کار دی هغوی ورته هغه ښیي نو هغې کې هر څه کلیري بالکل هغه ورته وایي ته ټیک ټاک یې یو دوه پلتې ګولې ورته ورکړي طاقت وایي ته صحیح یې تا کې څه مسله نشته. بعضې وخت کې د چا کاروبار بالکل ودرېږي او حیران چې ډاکټران هم ستړي کړه حکیمان هم ستړي کړه مسله شته دی. زه وایم چې زه بیمار یم او هغه وایي چې ته ټیک یې نو دا څه وجه کیدی شي؟ دا خو به چېرته جادو نه وي یا به بد نظر به نه یا به د جناتو اثر نه وي. نو اوس جادو یا جنات یا بد نظر دا معلومول دا به څنګه کیږي؟ زه نننۍ ویډیو کې تاسو ته د دې طریقه ښیم. تاسو به زمونږ د ویډیو ته مکمل غوږ شئ چې بار بار بیا تپوس نه کوئ. که څوک په یو ځل باندې زما به د خبره پوه نه شو نو په دویم ځل باندې په دریم ځل باندې هغه پورې دا ویډیو دوباره اورئ څو پورې تاسو یې پوه شوي نه یئ. نو راځم خپل موضوع طرف ته. که داسې څوک غواړي چې زه وګورم چې په ما خو جادو جادت بد نظر اثر نه دی او آیا بس لنډه به یې داسې وکړو چې ما ته څه مسله ده؟ آیا ما ته جسمانی مسله ده؟ زما ته ډاکټري علاج پکار دی که ما ته روحاني علاج پکار دی؟ نو د هغوی دپاره ډېر یو بهترین عمل تاسو ته ښیم. داسې چل به وکړئ چې لاول به یو ګیلاس اوبه به راوالی هغه به مخې ته کیدئ اودس به وکئ او د اودس نه پس به 3 ځل درود شریف ووایئ. کم یو درود شریف چې تاسو وایئ د لمانځه کې چې کم درود شریف وایو دا درود شریف به 3 ځل ووایئ. بیا به د هغې نه پس درود تنجینا دی د وظایفو به کتاب کې هم شته دی او په دې نټ باندې هم شته دی. هغې الفاظ داسې دي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دا به وزل به دا درود شریف وایي په هغه اوبو به دم کوي. بیا به 3 ځل درود شریف وایي بیا به وزل دا درود شریف وایي بیا به یې په دم کوي او دغه رنګې په 3م ځل باندې به 3 ځل درود شریف وایي عام او یو وزل به دا درود تنجینا ووایي چې د اوبو باندې دې دم کړو نو د اوبو نه به یو ګوټ اوبه والي وبس کې خولې ته به یې کړي چې اوبه یې ترې وڅښلې. که چېرته د دې اوبو خوند بلکل نه خراب شوی نه و څنګه چې عامې اوبه دي او د هغې شان خوند دی نو ستا بیا جسمانی مسله ده هم ډاکټر نه به ته علاج کې تا ته څه روحاني مسله یا د سحر د جادو د جناتو د دې اثر تا ته نشته دی. ډاکټر سره رابطه وکړو ډاکټر نه خپل علاج وکړه. که چېرته ګوډ دې وکړو او دا اوبه در باندې ترخې ولګېدې نو د دې نه دا معلومه شوه چې تا باندې د جادو اثرات دي. نو بیا به د جادو دپاره روحاني علاج وکړي. چېرته یو ښه عامل لځي یا په خپله سرته د قرآن نه خپل کوم بعضې کتابونو کې هم شته د ښه کتابونو کې علاج خو بیا به د جادو علاج وکړي. او که چېرته دا اوبه در باندې خوږې ولګېدلې لکه تا اوبه عامې د بمبې نه اوبه راغستې وي خو دې خوند بدل کړ خو دا ګوډ در باندې اولنی ګوډ در باندې خوږ ولګېده نو د دې نه دا معلومه شو چې تا باندې د جناتو سایه ده د شیاطینو د شیطانانو سایه ده اسیب دی در باندې. لکه پس مونږ به داسې ووایو پښتانه کې ورته مونږ وایو تا باندې د غیب عالم سایه ده نو هغې دپاره بیا هم علاجونه شته دی. نو دا ډېر بهترین عمل دی.
په خپل کور کې دا شی معلوم کړي، نه به چا خواله ځي، نه به ورته څوک دروغ وایي، نه به رښتیا وایي، بس په خپله فیصله به هم په خپله باندې وکړي. ډېر مجرب عمل دی او دا تاسو په خپل هم کولی شئ، نور خلکو ته هم ښودی شئ. زما د وظایفو عام ټولو ته اجازت دی. الله رب العزت دې زموږ د ټولو ایمان سلامت کی. د چا چې مشکلات دی الله دې مشکلات آسان کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.